أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه کوم وخت چې د مکې مکرمې مشرکانو ولیده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب ټوله د مکې مکرمې څخه ووته، خپلې ښځې او کوچنیان یې د اوس او خزرج و قبیلې ته ورسول. په دوی کې غم او تشویش زیات سو. داسې تشویشونه ورته پیدا سوه چې په پخوا کې هیڅ په زړو کې نه ورګرځېده. دوی په خپل مخ کې لوی حقیقي خطر حس کوي، داسې خطر چې د دوی د بدپرستۍ او تجارت تعمیر یې ورنړاوه. دوی په دې پوهېده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شخصیت کې د تاثیر کولو عظیم قدرت پروت دی. د ده په شخصیت کې پوره قیادت او ارشاد پروت دی. دا هم ور معلومه وه چې د ده علیه الصلاة وسلام په اصحابو کې څونه ثبات او استقامت موجود دی، او د ده علیه الصلاة وسلام په لار کې څنګه خپل ځانونه قربانوي. او بیا یې د اوس او خزرج قبیلې تر نظر ویستې چې هغه هم د قوت او اسلحې خاوندان دي، او د هغو مشران ډېر پوه او هوښیاران دي. په هغو کې د صلح عواطف پراته دي، او هغه غواړي چې د خپلو مابینو څخه هغه حقد او عداوت وغورځوي کم چې دغه ډېر او پرلپسې کلونه یې دوی په جنګو مشغوله کړي وه. پر دې سربیره د مدینې منورې استراتیجي موقعیت هم ورته معلوم و چې و شام ته د دوی د قافلو د تېرېدلو لار ده، او اهل مکې د شام سره په یوه کال کې د 2.5 لکو د سرو زرو دینارو تجارت درلودی. دا یوازې د مکې مکرمې تجارت و، بې له هغه تجارته چې د طائف او نورو منطقو خلقو پر دغه لار کاوه. او دا معلومه خبره ده چې د قریشو تجارت د دغې لارې پر امن او امان موقوف دی. اوس نو که اسلامي دعوت یثرب د ځان مرکز وګرځوي او د هغه ځای خلق د قریشو پر ضد ودرېږي، قریش د دغه ټولو خطرو سره مخامخ دي. قریش په بیره او خطر کې سوه، په یوه داسې کامیابه لار پسې ګرځي چې دغه لوی خطر د ځانه څخه دفعه کړي. هغه خطر چې منبع او مصدر یې د دعوت د بیرغ پورته کوونکی سرور کائنات محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی. دلته نو د کفر مشر او د دې امت فرعون ابو جهل حرکت وکړي چې د ده د هلو ځلو په نتیجه کې د بعثت د 14 کال د سفرې پر 26 تاریخ د پنجشنبې په ورځ چې د 622 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 12 تاریخ و، او د بیعة العقبة الکبرا څخه تقریبا 2.5 میاشتې تېرې سوې وې. په سهار کې او په دارالندوه کې د قریشو هغه تاریخي او خطرناکه ټولنه یا اجتماع جوړه کړه. و دې ټولنې ته د قریشو د قبایلو ټول رئیسان حاضر سوه چې یوه داسې نقشه جوړه کړي چې ډېر ژر د دعوت د بیرغ اخیستونکی محمد صلی الله علیه و آله وسلم د بینه یوسي، او د دغه رباني نور مرکز د همیش دپاره د دنیا څخه فلج او نیستي کړي. د دغه خطرناکه پارلماني مجلس او ټولنې هغه بارز او برجسته شخصیات د قریشو دغه مشران وه. اول ابو جهل ابن هشام چې د بني مخزوم د قبیلې رئیس و. دوهم
جبیر ابن مطعم، طعیمه ابن عدی، حارث ابن عامر چې د بني نوفل رئیسان و. دریم شیبه او عتبه د ربیعه زامن، ابو سفیان ابن حرب چې د بني عبدالشمس رئیسان و. څلورم نضر ابن الحارث چې د بني عبدالدار رئیس و. پنځم ابو البختري ابن هشام، زمعه ابن الاسود، حکیم ابن حزام چې د بني اسد رئیسان و. شپږم نبیه او منبه د حجاج زامن چې د بني سهم رئیسان و. اوم امیه ابن خلف چې د بني جموح رئیس و. او ویل په دې اجتماع او مشوره کې به د بني هاشم، بني مطلب او بني عبد مناف څخه به هیڅوک نه وي موجود. حتی هغه خلق چې د دوی سره دوستی او قرابت لري هم به نه وي موجود. او هغه کسان چې د اهل یثرب سره قرابت او دوستی لري هغه به هم دغه ټولنې ته نه راځي. داسې تدبیر او نقشه یې جوړه کړه چې هغه کسان یې هم و دې مجلس ته د راتګ څخه منع کړه کم چې د مسلمانانو سره یو څه نږدېوالی او قرابت درلودی او یا یې د هغو سره زړسوی درلودی. ابو جهل غوښته چې دا سر او راز تر هغو ډېر پټ وساتي تر څو د اسلام او مسلمانانو په باره کې هغه اخرنۍ فیصله راوځي او عملي کیږي. دا اجتماع په دارالندوه کې جوړه سوه. هغه دارالندوه چې قصی ابن کلاب د قریشو لوی نیکه جوړه کړې وه او د قریشو پارلمان بلل کېدی چې موږ یې د مخه بیان درته کړی دی. نو د قریشو ټول هغه مشران چې د اسلام او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سرسخت دشمنان و په دغه اجتماع کې سره یو ځای سوه. په دغه وخت کې چې دوی سره یو ځای دي یو نفر دروازه وټکول چې ویې کتل ښه معتبره شیخ دی چې د اهل نجد یا نجدیانو لباس یې اغوستی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه په باره کې فرمایي چې هغه شیطان و او د کفارو و دغه مجلس او مشورې ته د بشر په شکل او لباس حاضر سو. غواړي چې د دوی سره په دغه خطرناکه موضوع کې کومک وکړي. قریش ورته ویل څوک یې؟ ده ویل د اهل نجد څخه یو شیخ یم، ستاسې د دغه مشورو په مقصد خبر سوم، راغلم چې ستاسې خبرې واورم او ممکن په دغه باره کې نظر درکم او نصیحت درته وکم. دوی ویل ډېر ښه، راس. شیطان هم ورغلی، د قریشو په مجلس کې ورسره کښېنستی. اوس نو مشورې شروع سوې چې څه باید وکړو. هر یو ژور او عمیق فکر وهي چې داسې نقشه جوړه کړي چې په هغه کې باید د اسلام او مسلمانانو کار پای ته ورسیږي. ډېرې خبرې وسوې. هر یو خپله رایه وړاندې کوي چې په دې جمله کې ابوالاسود وویل چې د وطنه څخه بې فراره کړو. داسې نه چې په جزیرة العرب کې په یوه ځای کې واوسیږي، یا بلکل به د جزیرة العرب څخه وباسو، ډېر لرې ځای ته بې فراره کړو. بیا نو چې هر ځای ته ولاړی او هر څه چې ورته پیښه سوه موږ به دلته خپل کارونه د پخوا پر قسم جوړ او برابر کړو. په خپل مابین کې به د پخوا پر شکل بیرته سره یو موټی سو. نجدي شیخ وویل یا والله دا صحیح فکر نه دی. آیا تاسې د هغه ښې او خوږې خبرې نه اورئ کومې چې د خلقو پر عقلو غالبه کیږي؟ هر ځای د ځان دپاره ملګري او تابع خلق پیدا کولی سي. هغه به سره راټول کړي او پر تاسې به راسي او هر څه چې یې زړه غواړي هغه به در وکړي. دا فکر نه دی صحیح. بله معقوله رایه ووایست. ابوالبختري ابن هشام وویل زما په فکر محمد د اوسپنې په قفس کې بندي کوي، دروازه پسې بنده کوي او بیا نو د هغه څه انتظار باسي چې د ده و امثالو ته په پخوا کې ورپېښ سوي دي. هغه دا چې آخر په دغه قفس کې مري. نجدي شیخ او ابو جهل وویل دا فکر نه دی صحیح. که بندي هم کو د ده خبرې به د هغه بندې دروازې څخه د ده ملګرو ته ورسیږي. په یوه وار به در باندې راتوی سي، دی به هم در څخه خلاص کړي او تاسې به هم مغلوبه کړي. دا صحیح نظر نه دی. په بله رایه پسې وګورئ. پس له هغه څخه چې پارلمان دغه دوې مشورې رد کړې، یوه بله توره او منحوسه رایه وړاندې سوه چې پر هغه رایه د پارلمان
ټوله اعضاو موافقه رایه ورکړه چې دا رایه د مکې مکرمې د لوی مجرم ابو جهل ابن هشام د طرفه وړاندې سوه. ابو جهل ملعون وویل ښه طریقه او نقشه زما سره ده، داسې نقشه چې تاسې یو هم و هغه ته نسئ رسېدلی. خلقو ویل هغه څه شي ده یا ابوالحکم؟ ابو جهل ویل د قریشو د هر شاخ څخه به یو قوي او غښتلی ځوان راوباسئ، او بل هر قوم چې په مکه کې دی د هغو څخه به هم یو قوي ځوان راوباسو. دغو ځوانانو ته به تیرې تورې په لاس ورکو، ټوله دې په یوه وار د تورې وارې پر وکي او ودې وژني. دی به مړ سي او موږ به ځینې فارغه سو، او دا به نسي معلومه چې د چا په وارې ووژل سو. بیا نو که بني هاشم یا بني عبدمناف د ده بدله اخیسته، د ټولو قریشو او ټولو قومو سره نسي جنګېدلی، ځکه د ده وینه پر ټولو قومو وویشل سوه، او په دیت به راضي سي، دیت به ورکو. نجدي شیخ وویل دا صحیح فکر دی. ابو جهل ملعون داسې طریقه او نقشه جوړه کړه چې د شیطان سره هم دا فکر نه و ورسره. نو ابو جهل په دغه باره کې تر شیطان هم خبیث و. د قریشو ټولو مشرانو پر دغه ظالمانه فکر او نقشه اتفاق وکړي، او د دغه اتفاق د عملي کولو دپاره فوري تصمیم ونیوی چې دا کار به ډېر ژر سرته رسوو. بیا نو د قریشو مشران خپلو کورو ته ولاړ. کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د وژلو نقشه د رایو په اتفاق تصویب سوه، د الله عز وجل د طرفه و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته جبریل علیه السلام وحی راوړی، او رسول الله صلی الله علیه و وسلم یې د قریشو دغه د غدر په عمل خبر کړي، او ورته ویل چې الله عز وجل د هجرت اجازه درته وکړه، او د هجرت وخت هم ور معلوم کړي، او الله عز وجل فرمایي نن شپه پر هغه خپل بستر مه بېدېږه کم چې ته پر بېدېدې. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم د هجرت دپاره تیاری او آمادګي نیسي. نو د دغې ورځې په غرمه کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و کور ته د هجرت د نقشې د جوړولو دپاره ورغلی. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي موږ په غرمه کې د ابوبکر رضی الله تعالی عنه په کور کې ناست وو چې یو چا و ابوبکر ته وویل هغه دی رسول الله صلی الله علیه و وسلم چې مول یې وهلی یا مخ یې پټ کړی دی راغلی. دا داسې وخت و چې په دغه وخت کې هیڅکله رسول الله صلی الله علیه و وسلم زموږ کور ته نه راتلی. هو رسول الله صلی الله علیه و وسلم همیشه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و کور ته ورتلی، مګر په داسې وخت کې چې غرمه او شدیده ګرمي و نه ورتلی. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي عادتا رسول الله صلی الله علیه و وسلم په دغسې وخت کې زموږ کور ته نه راتلی. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنه وویل زما مور او پلار دې تر ده قربان وي، په دې وخت کې نه دی راغلی مګر د یوه مهم کار دپاره. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي رسول الله صلی الله علیه و وسلم راغلی او کور ته د داخلېدو اجازه وغوښته. اجازه ورکول سوه او کور ته داخل سو. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره په کور کې اسماء او عایشه رضی الله عنهما وی چې د ابوبکر لونې دي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته ویل دغه څوک چې ستا سره دي د باندې یې وباسه. د هجرت کار دونه په پټه سره کېدی چې و ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته وایي لونې دي د باندې وباسه، سره د دې چې اسماء او عایشه دواړې مسلمانانې دي. بیا هم رسول الله صلی الله علیه و وسلم وایي د باندې دي ووځي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله زما مور او پلار دې تر تا قربان وي، دا ستا کورنۍ ده، څه نه پیښیږي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل یا ابابکر ما ته د هجرت اجازه وسوه. ابوبکر رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله ملګرتیا، یعنی زه دې په دې سفر کې ملګری یم؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم ویل هو یا ابابکر.
ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په ژړا سو او ډیر شدید یې وژړل. دا د خوشحالۍ ژړا وه. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي ما تر دغه ورځې د مخه څوک نه و لیدلی چې د خوشحالۍ څخه ژاړي. عادتا انسان د غمه ژاړي، مګر ابو بکر رضی الله تعالی عنه په دغه ورځ د خوشحالۍ څخه ژړل، او د خوشحالۍ سبب یې دا و چې په هجرت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری دی. دلته د هجرت دپاره نقشه جوړه او وخت تعین سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل کور ته ولاړی او د شپې د راتګ په انتظار دی. خو هلته یو کار و چې باید رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت د مخه خلاص کړی وای، چې هغه د امانتو کار و. څنګه د امانتو کار؟ هغه داسې څرنګه چې په هغه وخت کې بانکونه نه وه، نو که به یو چا قیمتي شیان درلوده او دی به په سفر تلی، دغه قیمتي شیان به د یو داسې شخص سره د امانت پر ډول کښېښول چې په هغه چا به اعتبار او باور درلودی، او دغه امانتونه تر هر چا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ډیر پراته وه، ځکه چې دی علیه الصلاة وسلام صادق الامین و، او دغه امانتونه کفارو ورته ایښول. حال دا چې دغه کفارو ازارونه هم ورکول. د ده علیه الصلاة وسلام سره یې عقیدوي مخالفتونه هم درلوده، خو د امانتو په باره کې یې تر هر چا پر ده علیه الصلاة وسلام ډیر باور او اعتماد درلودی. نو ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ډیر قیمتي شیان د امانت پر قسم پراته وه. اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د هجرت اجازه وسوه او دی علیه الصلاة وسلام نه غواړي چې دغه امانتونه ضایع سي، هر شی باید و خپل مالک ته ورسیږي، نو یې دغه امانتونه و حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته وروښول چې دا شی د فلانی او دا شی د فلانی دی. د ټولو امانتو مالکان یې وروښول او ویل زما تر تګ وروسته به دغه امانتونه و خپلو خاوندانو ته ورسوي. او بیا یې علی رضی الله تعالی عنه ته وویل چې ته به نن شپه زما په بستر کې بیده سې. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.